ټولو وروڼو او خویندو ته زما دا نصیحت دی چې نن شلم رمضان دی او نور ډوبېدو سره به د 21 رمضان شپه شروع شي اخرنۍ 10 ورځې به شروع شي اخرنۍ 10 ورځې الله اکبر ډېرې غوره شپې دي د اخرنۍ 10 شپې ډېرې غوره شپې دي یو فضیلت یې دا دی چې په دې کې د لیلة القدر شپه ده په دې کې د لیلة القدر شپه ده حدیث کې راځي امام بخاری راوړی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان د لیلة القدر شپه کله لټوئ اخرنۍ 10 شپو کې د رمضان په دې کې وی د لیلة القدر شپه لټوئ او الله قرآن کوي لیلة القدر خیر من 1000 شهر د 1000 میاشتو نه غوره ده څه د پاسه 80 کاله حساب تی جوړېږي چې ته یو رکعت پکې وکړې الله اکبر یو آیت پکې ووایې لکه تا چې څه د پاسه 80 کاله دا عبادت وکړو جړاګانې دې پکې وکړې اعتکاف دې پکې وکړو تهجد دې پکې وکړو تراویح دې پکې وکړې دعاګانې دې وغوښتې لویه موقع ده زما او تا سره ګورې ما خو د رمضان په اوله کې دا ویلو ما که په دې پوره میاشت کې ستا دې دنیا ته څه نقصان ورسي نو غم یې مه کوه الله به د دې په بدله کې ډېر څه درکړي اوس ته دا وایم چې په دې اخرنۍ 10 ورځو کې خیر دی هېڅ خبره نه ده ګزارو که د اخرنۍ 10 شپې ته د عبادت دپاره که که لږ پکې دنیا ته څه نقصان ورسي مړه نو لږ دومره به موږ به هم دومره ګزاره کوو نه موږ هم سم دغه رانه جوړ شوي دي بغیر د لکه که ورځ دوه راباندې اوړي نو بغیر د دنیا نه به سا رانه وځي خیر دی که د اخرنۍ 10 شپې لږ نقصان درته ورسي لږ رزق لږ کم درته میلاو شي هېڅ خبره نه ته دکان چلی تراوله پکې دکان بند کې تهجدله پکې بند کې یو وخت پکې قرآن له خاص کې یا چوټي کولی شي چوټي وکړي کیدای شي د اخرنۍ 10 شپې ستا په ژوند کې بیا دا 10 شپې د رمضان کیدای شي ستا په ژوند کې را نشي ورې او لیلة القدر په دغه شپو کې ده سبحان الله امام ابن القیم سوی وی که چرته الله ویلی وی چې د کال په دې 360 ورځو کې د کال په دې 360 ورځو کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر وی موږ به د کال دا 360 شپې ټولې شوګیر کړې دې دپاره یو مسلمان ته پته ولګي 10 شپې موت د الله دپاره نشو تېرولی او ووایي که په دې کال کې راته پته ولګي په دې پوره کال کې دا ورځ ده نو پوره کال به پسې محنت کوو لټوو به 10 شپې موته محنت نشو کولی څه د پاسه 80 کاله بندګي کول د الله دا ګوره د الله رحم دی رب العالمین ته پته دی چې دا انسانان کمزوري دي بیا زموږ د امت د دوی عمرونه کم دي 80 نه د 70 په منځ کې او نن سبا خو یودګې ته هم نه پاتې کېږي عمرونه کم دي رب العالمین خبره اسانه کړه په دې طریقې سره وایي عمر دې کم دی وراشي لیلة القدر د قدر په شپه کې عبادت وکړه من حدیث کې راځي من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې لیلة القدر په شپه
یا د قدر په شپه عبادت وکړو، مونځ یې وکړو، تهجد یې وکړو، نو د ده لپاره به الله دا ګناهونه تېر شوي ګناهونه ټول وبخښي. نو د دې لسو شپو خو یو فضیلت دا دی چې په دې کې کومه شپه ده؟ لیلة القدر. دغه شان بل فضیلت دا دی چې هم په دې شپو کې قرآن نازل شوی دی. هغه څنګه؟ ان انزلناه فی لیلة القدر. الله وی دا قرآن ما په لیلة القدر کې نازل کړی، شب قدر کې مې نازل کړی. او لیلة القدر مخکې ما حدیث ذکر کړو د عبدالله بن عباس چې کوم کله لټوئ د رمضان په اخرنۍ لسو شپو کې د لیلة القدر لټوئ، شب قدر هلته لټوئ. نو دی بل فضیلت شو چې په دې مبارکو شپو کې قرآن نازل شوی دی. نصیحت زمونږ دا دی چې کوشش او کوشش، کوشش او کوشش. حدیث کی راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، عائشہ رضی الله عنها وی یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. عائشہ رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم با په دې اخرنۍ لس شپو کې په عبادت کې دومره کوشش کو چې دومره کوشش به د رمضان پر نورو شپو کې نه کو. بلکې دا حدیث واوره، عائشہ رضی الله عنها وی كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. کله چې به د اخرنۍ لس شپې راننوتې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله، ملا به یې وتړله. څه معنی؟ یو معنی دی چې عبادت ته به ملا وتړله، دویمه دی چې ځان به د زنانو سره د کوروالي نه بند کو. معنی لږ کنایت دی چې پرتوغاښ به مضبوط وتړو. دواړه خبرې پکې راشي. ها واحیا لیله، او د اخرنۍ لس شپې نه دي، دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټولې شوګیرولې. حالانکه د نورو شپو مبارک کې دا راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله وایي چې ویده کېږم هم او تهجد هم کوم، مونځ هم کوم، خو دا شپې به ټولې شوګیرولې. او صرف دا نه، وایقظ اهله، او خپل کور والا به هم ټول راپاڅولي، دا بیبیانې به ټول راپاڅولې وي. نو زما تاسو ته دا نصیحت دی، که اعتکاف کولی شئ ویې کوئ، د قرآن تلاوت له زور ورکه، چې څومره زور د قرآن تلاوت له ورکولی شي ورکه. که دې ختمونه نه یې کړي، اوس موقع دغه کوتاهي څه صحیح شو، دا شل ورځې زمونږ کوتاهي شو، نو په دې لسو کې خو مه کوه که نه. قرآن تلاوت تی ډېر نه دی کړی، اوس یې وکړه. ذکر او اذکار کې کوتاهي و، هغه اوس پوره کړه، هغه کمی پوره کړه که نه. جومات ته مه راوځه، جومات کې کښېنه، تراویح د امام سره کوه، تهجد د امام سره کوه، وتر د امام سره کوه، قنوت کې د امام سره ودرېږه، هر منزله جومات ته ځه. د قرآن یو ورد هغه په ځان لازم کې چې دومره قرآن به وایم. امام شافعي رحمه الله او نور سلف صالحین ډېر داسې دي، د هغوی نه دا نقل دي چې په دې اخرنۍ لسو ورځو کې به هغوی روزانه قرآن ختمو، روزانه قرآن به ختمو. او روزانه یو پیر قرآن ختمول ګوره څه ګران نه دي، خو چې څوک څه وکړي، محنت وکړي. چې څوک پې محنت وکړي بلکل ختمیږي. دا ما ته ښه پتر یقیني چې په یو ورځ کې قرآن دا ختمیږي. او که څوک وایي هغه به څه ځوانان او څه ناشنا مؤمنان به وي چې په ورځ کې قرآن ختموي. ښه په ورځ کې نشي ختمولی، په ورځ کې نشي ختمولی، ووایي چې یاره دا خو ډېره زیاته، نو صحیح ده په 3 ورځو کې ختم که. لس ورځو کې اولنۍ لس ورځو اولنۍ 3 ورځې دا یو حصه شوه، بیا 3 بله حصه، بیا 3 بله حصه شوه. په دې طریقې سره 3 قرآنونه به کم سے کم ختم کړي.
3 قرآنونه هر ورځ 10 سپارې چې سړی چې 10 سپارې هم نشي ویلی نو ته کیسه خو د دې نه راکوشه روزانه 15 سپارې ووایه خو څه نصیب وکوه که نه ما حدیث ته بیان کړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملا وتړلی عبادت خپل کور والا به هم راپاڅول دا اوس موقع ده موږ سره ښه کوشش وکړئ ښه محنت وکړئ لیلة القدر شپه شب قدر او دا عظیمه شپه لیلة القدر چې دا دې په نصیب شي او الله دې دنیا او آخرت ښایسته کړي او بیا او بار بار ویم ګورئ چې بیا هېڅ پته نه لګي چې دا 10 شپې به زما او ستا په ژوند کې راځي او که نه به راځي نو نن د نور ډوبېدو سره به دا عظیمې شپې شروع کېږي د هغې دپاره د اوس نه مضبوطه اراده وکړئ چې موږ به پکې الله راضي کوو او ښه بندګي به کوو د الله الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته د دې طاقت او توفیق راکړي الله سبحانه وتعالی دې په دې مبارک شپو کې موږ د اور نه آزاد کړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ په شب قدر کې په لیلة القدر کې د الله بندګي وکړو او الله سبحانه وتعالی ته ځان نږدې کړو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين